خبره ادا کړی دا ویل د یمن نه صحابه کرام رااله ویل هغې اختر کړی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ویل هغې له داسې ونه ویل چې شابه تاسو یو روژه ونیسئ. اول د دې حدیث حواله به دې ورکړې وه. حدیث چې کوم دغه شانتې دی هغه داسې چې قریب ام الفضل ولیږلو شام ته معاویه رضی الله عنه ته، دې لپاره چې د هغه حاجت پوره کړي د هغې ام فضل. معاویه رضی الله عنه د هغې هغه حاجت پوره کړو د په واسطه باندې. دا چې د هغه ځینه راتللو دا وایي ویل ما د روژې میاشت وکتله د جمعې په شپه باندې، نو د جمعې په ورځ باندې مونږ روژه ونیوله. نو هغه وایي چې کله زه مدینې ته راورسېدلم فی آخر الشهر د میاشت اخرنۍ ورځې وې، په دې کې زه راورسېدلم. دلته کې ما تپوس وکړو چې هلکه روژه د څه په ورځ وه؟ دوی ویل چې یاره مونږ خو میاشت د خالي په ورځ باندې وکتله. نو دی د وجې نه دی خپل میاشت لیدل هغه جدا کړل د شام والا نه. نو وجه دا ولې جدا کړل؟ وجه دا چې یو میاشت بعد خبر تعالی رارسي ته به ضرور خپله میاشت ګورې که نه. دلته کې مثال په تور که ډېر زیات ناوخته پته ولګي سبا له به ته میاشت وګورې، او چې د شام نه تعالی خبر را رسېدلی یو میاشت پکې فاصله لګېدله، نو بیا ستا دلته کې خپله میاشت معتبره ده. د شام دغه به نه کوي. نن سبا چې امریکا کې هم میاشت ولیدلی شي 2 منټو کې په پاکستان کې مغیله پته ولګي، سعودیه کې ولیدلی شي 2 منټو کې په پاکستان کې پته لګي، پاکستان کې ولیدلی شي د دنیا په آخر ګوټ کې 2 منټو کې پته لګي چې هلکه میاشت ولیدلی شوله په پاکستان کې. نو دغه خبره دغه حدیث نه دی مستدلل، او دا د نبی صلی الله علیه وسلم دور نو، دا د صحابه کرامو دور دی. د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه او د قریب هغه واقعه ده چې هغوی ما په شام کې یو میاشت مخکې ولیدله د روژې میاشت، نو د هلته کې د جمعې په ورځ باندې روژه وه، او تاسو په سبا باندې خالي په ورځ وکتل، نو دلته کې د خالي په ورځ باندې روژه وه. نو دغه کې خیر دی که سړی دغه وکړي چې میاشت بعد تاله پته لګي، نو سړی خپله میاشت وګوري، نو بیا خیر دی، صحیح ده. ځکه میاشت صبر خو سړی نشي کولی چې ورګه ماله بل ځینه خبر راشي. او بیا ویل تاسو له پته ده چې دې کې ګوتې وهلو د سپوږمۍ په باره کې ګوتې وهلو ویل دا د قیامت علامه ده. توبه یا الله توبه، دا خبره د کړې ده او قسم دې د ځان نه کړي، او په دې کې ګوتې وهل دا نبی اسلام فرمایي د قیامت علامه ده. الله الله الله. او ویل چې دا کار د علماو دی، بس علما پوهېږه او الله پوهېږه که غلطې کړي الله به رانیسي، دروغ وي. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي ویل یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول، ای خلکو د الله تابعداري وکړئ او د رسول الله سلم او د خاوندانو د حاکمانو د حکمونو ستاسو، د دې نه مراد علما دي، یعنی د علماو خبرو منئ. فان تنازعتم فی شیء، که یو شیز کې ستاسو اختلاف رالو، د عوامو د علماو اختلاف رالو، قرآن کریم موږ ته وایي فردوه الی الله والرسول، دا خبره واپس کوي الله او رسول ته. نو اوس الله او رسول موږ ته څو کسان ښودلي دي؟ رسول الله سلم وایي 2 کسانه، علما وی 50 کنه، او دا علما نه وي، دا به چېرته کې یو څو کسانو دا خبره کړي، علما دا شانتي نه وي. نو علما وی 50 کسانو او رسول الله سلم وی 2 کسان. د چا خبر منو؟ قرآن مونږ ته وی الله او رسول ته واپس کړي. رسول الله سلم وی 2 کسانو گوی ومنه. نو د 2 کسانو گوی هغه مونږ ته قبول ده، مسلمانانو کلمې ویلا، قسم یې وخوړلو، پاتې شولو دغه خلکو ته په دروغ باندې دا ویل چې نه جمع غفیر به ویني. او علما چې څه کوي د اخري نه که دا ټول امت را یوځای شي او د الله د نبی صلی الله علیه وسلم په مقابله کې د هغې خبرې د نبی صلی الله علیه وسلم خبره مونږ دپاره د اسمان نه زیاته اوچته ده، او هغه زمونږ دپاره په هر څه کې درانه ده. مونږ به د ټول امت خبره سره د احترام د هغې نه پرېږدو او د نبي صلی الله علیه وسلم خبره به اخلو. خو دا خبره د خطا ده چې نبي صلی الله علیه وسلم باندې دروغ ویل، په دې هم درنه زړه خفه شي. داسې کار آینده دپاره مه کوه ورور یې زمونږه، خو دغه کار مه کوه چې تاکې مونږ ډېر زیات دروغ نوټ کړلو. خو لیکن مونږ ځکه څه نه وایو، مونږ وایي زه مړه بس دروغ دی وایي خپل کار دی، خو لیکن زمونږ پیغمبر باندې چې ته دروغ وایي نو په دې باندې زمونږ زړه له درد ورځي. دا کار به نه کوې، ګورې په دې به درنه خفه کېږو او دا به درته وایو، ګوره بیا درته به یې نوټ کوو. او دا خلک ګوره په الله او رسول باندې مین خلک دي، دا ګوره چې تا ته ګوري په دغه وجه باندې تا سره مینه ساتي چې یاره کیدای شي دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خبرې موږ ته کوي. که دې دا پته ولګي چې ته داسې په پیغمبر علیه الصلاة والسلام دروغ وایې، والله چې په مخ به دلته توکانې توکي.